بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په AF سمارټ ټیکنالوژي چینل کې ښه راغلاست وایم درته. نن ورځ تاسو ته په ورډ پروګرام کې د ډاکټر د نسخې ډیزاین کول ښیم چې څنګه ډیزاین کېږي. لکه تاسو دلته ګورئ دغه نسخه ډیزاین شوې ده. په دې طریقې سره که څوک تاسې نه وغواړئ چې ماته یو نسخه ډیزاین کړه نو څنګه به ډیزاین کوئ ورته، نو دا طریقه به نن تاسو ته زه ښیم. تاسې به راشئ دې ځای نه لومړی کنټرول ان سره یا دلته به راشئ نیو ته، نیو ډاکومنټ به واخلئ. دې نه وروسته به تاسې راشئ انزرټ ته. انزرټ کې به شیپس ته راشئ او شیپس کې چې دی لاندې راځئ دغه شیپس چې کوم دی دا فلو چارټ پنچ ټیپ چې دی دا راخلئ. دا به دې ځای نه داسې ډرا کړئ یا به وګورئ یو بل به وګورو چې لږ ښه معلوم شي. دا به راواخلو، دا ویو چې دی دا به راواخلو. دا به تاسې داسې ډرا کړئ. ډرا نه وروسته به یې بر راوړئ، دلته به یې کېږدئ. لږ به چې دی دا سایز داسې لږ اضافه کړو، بیا به یې بره ویسو، دلته به یې کېږدو. دې نه وروسته به راشو شیپ فارمټ ته. فارمټ کې چې کوم دی دا آوټلاین به یې چې دی ختم کړو، نو آوټلاین به یې کړو او دلته به راشو دې ځای نه دا به کنټرول ډي سره ډوپلیکیټ کړو، کنټرول ډي. دې نه وروسته شیپ فارمټ ته راځو، دا کلر ورته چینجوو. مثال فل کلر فرضاً زه ورته ورکوم دا کلر. دا به راوړو دلته به یې کېږدو او را به شو شیپ فارمټ ته. دا چې دی سینډ بیکورډ ته به راشو، سینډ ټو بیک به یې کړو. لږ به یې بره جګ کړو داسې. بیا به یې کنټرول ډي سره ډوپلیکیټ واخلو او دا به هم چې دی کلر به ورته چینج کړو. مثال زه راځم شیپ فیل ته، شیپ فیل کې زه ورته دا رنګ ورکوم او دا هم سینډ ټو بیک کوم. دا به هم لږ بره وروړو. اوس به راشو دې ځای نه لاندې به راشو او هغې دپاره به هم چې دی څه وکړو ډیزاین به برابر کړو. زه به یې لږ دا سایز کم کړم چې تاسو ته سم معلوم شي. انزرټ ته به راشو، شیپ ته راځو او دې ځای نه چې دی دا ویب راخلو، دا دلته هم همداسې ډرا کوو. چې ډرا مو کړو راوړئ داسې لږ لاندې کېږدئ او د دې ډیزاین هم همغسې برابر کوئ. نو آوټلاین یې کوئ، کنټرول ډي کوئ، دا لږ بره راوړئ دلته او کنټرول ډي سره مې ډوپلیکیټ واخیسته او کلر ورته چینجوو. مثال دا کلر ورکوو، سینډ ټو بیک یې کوو، بېرته یې لږ داسې لاندې وړو دا دومره اندازه کې. کنټرول ډي سره بیا ډوپلیکیټ واخلئ، رنګ یې ورته تغییر کوئ. دې ځای نه راشئ او بیا چې کوم دی دا لږ بره ویسئ دلته او سینډ بیکورډ باندې کلیک وکئ چې د دې نه شاته شي. لږ یې بېرته لاندې راوړئ. نو او بل راځو د خپله د دې پیج کلر د ډیزاین ته به راشو. پیج کلر ته راځو، فل افیکټ ته راځو. دې ځای نه چې دی دوه رنګه انتخابوو او دوه رنګه چې دی یا به راشو دې ځای نه دوه رنګه مو چې انتخاب کړه ورټیکل به یې کړو او رنګ به ورته خپله انتخاب کړو. مثال فرضاً یو به دا رنګ ورکړو او بل به چې کوم دی بل به همدا رنګ ورکړو، لږ به یې تت کړو دې ځای نه. او یا که تاسې دا پریسیټ ورکوئ پریسیټ هم ورکولی شئ یا ون کلر هم ورکولی شئ. ون کلر کې چې دی تاسې بیا دلته دا ډیزاین هم ورته برابرولی شئ. مثال دا غواړئ داسې لږ ډارک لایټ خواته زه وړم، داسې لایټ کوم یې دومره اندازه. صحیح شو؟ ون کلر مې ورکړ. دې ځای نه هر یو کلر تاسې انتخابوئ، ون انتخاب کړئ او داسې کړئ اوکې کړئ. اوس به راشو دلته لیکل به ورته وکړو. لیکلو دپاره به انزرټ ته راشو. انزرټ کې به ورډ آرټ راواخلو. ورډ آرټ کې چې دی تاسې هر یو لیکل چې راخلئ هغه راواخلئ. فرضاً زه دا لیکل راخلم، په دې کې زه لیکل کوم. مثال زه لیکم چې پښتو کې ورته لیکم چې فهیم، دا لیکل به ترې ختم کړو. فهیم روغتیایي
کتن ځای او دلته به دا به سلیکټ کو سلیکشن نه وروسته به راشو هم ته د فونټ سټایل چې دا به زه ورته انتخاب کوم پښتو کروړ په نوم باندې دا مې انتخاب کو دا به راوړو دلته به یې کېږدو لږ به یې سایز ورته کم کړو سلیکټ به یې کړو سایز به یې دا 36 دی دا لږ کمو 22 اندازه مې انتخاب کړ او د فونټ کلر چې کوم دی دا هم ورته تغییرو را به شو هم ته فونټ کلر چې دی دا به ورته وایټ انتخاب کړو تاسو اوس وګورئ لږ بیا لاندې راوړو په دغه ساحه کې مو کېښود د دې اوس ډوپلیکیټ اخلو کنټرول ډي سره ډوپلیکیټ مې واخیسته او دلته به ورته ولیکو چې مثال ډاکټر څوک دی هغه د ډاکټر نوم به تاسو ولیکئ ډاکټر عباد الله فهیم دا د چې ډاکټر دی لاندې به نور لیکل ورته وکړئ فرض مثال لیکئ چې د ماشومانو او داخله ناروغیو متخصص دا مو لیکه دا شپ لږ داسې کوي لږ داسې کوي چې دا لیکل دلته راشي دا به سلیکټ کړو کنټرول سره مې سلیکټ کړ سلیکشن نه وروسته راځو هم ته دې کې چې دی راځو دا کم سپیس دا هم ورته کمو او دلته چې دا ریموف سپیس افټر پاراګراف دی دا هم ختمو ورته سایز یې هم لږ کمو او دا به راوړو دلته به یې کېږدو داسې دا مو کېښودو دلته د دې ډوپلیکیټ اخلو کنټرول ډي سره دا راوړو دې خواته یې ږدو دې کې مثال انګلیسي لیکل کوو کنټرول سره مو سلیکټ کړ دلته ورته لیکو چې مثال فهیم میډیکل کلینیک دا لیکل مو وکړو دا به دلته برابر کېږدو داسې د دې ډوپلیکیټ کنټرول ډي اخلئ دې ځای کې لیکئ مثال فرضاً په انګلیسي باندې هم دا لیکئ چې دیار عباد الله فهیم دا لیکل مو وکړو او لاندې ورته لیکئ چې مثال فرضاً MBBS RMP دا لیکل مو وکړو دا به لږ داسې غټ کړو کنټرول سره به سلیکټ کړو سلیکشن نه وروسته به راشو دا کم چې سپیس دی دا به ورته کم کړو ریموف افټر پاراګراف دا به ختم کړو او دا نور هم دلته صحیح دا به تاسې راوړئ دلته به یې کېږدئ که یې سایز معمولي شیان دی کموئ لږ یې ورته کم کړئ راځو دلته یو لوګو راوړو او اوږدو یې مثال تاسو سره لوګو د انزرټ ته راځئ انزرټ کې به پکچر باندې کلیک وکړئ دس ډیوایس زه راځم ما سره لوګو ګورم چې په کم ډرایو کې د هغه راخلم نیو ډیټا کې به یې وګورو دې کې فرضاً دغه لوګو ده زه دا راوړم لوګو مو راواخیسته دا به ان فرنټ آف ټکس کو او دې ځای نه راځو ریموو بیکګراوند باندې کلیک کوو بیکګراوند یې ختمو مارک ایریا ټو کیپ باندې کلیک کوو چې دا کمې ساحې دي دا موږ سره پاتې شي دا ساحې مو چې ورته سلیکټ کړي دا به موږ سره پاتې کېږي کیپ چینجز باندې کلیک کړئ دا راواخلئ سایز یې لږ کم کړئ دلته کېږدئ سایز یې لږ نور کم کړئ دلته کېږدئ همدارنګه چې کوم دی اوس راځو دې ځای نه د ماشومانو یو عکس به هم راواخلو هغه به دلته کېږدو چې ځکه د ماشومانو ډاکټر دی دا به عکس به سلیکټ کړو انزرټ به یې کړو دا به هم ان فرنټ آف ټکس کو بیکګراوند به یې ختم کړو کیپ چینجز لږ به یې سایز داسې کوچنی کړو دا به راوړو دلته به یې کېږدو دا مو کېښوده اوس به راشو یو ټکس بکس به راواخلو
دا به ډرا کړو. ټیکسټ باکس چې دی بارډر یې ختمو نو آوټلاین او نو فل دې کې لیکل کوو. مثال لږ به سایز زیات کوو، دلته لیکي چې نیم د مریض نوم لیکي، کالم ورکړئ او بیا چې دی داسې ډاټ ورکړئ د نیم دپاره ځای برابر صحیح شو. دې ځای نه لیکي چې ایج دې ولیکه. دې ځای نه لیکي چې جنډر او اخره کې لیکي چې ډیټ. دا دې ولیک. دا به لږ داسې وربره کړو، دا به داسې منظم دلته کېږدو برابر. اوس به راشو یو لاین چې دی یو لاین به راواخلو به ډرا کړو. شیپ ته راځو، شیپ نه چې دا لاین راخلو، کله مو چې لاین راواخیسته د شیپ تڼۍ به ونیسئ، دا لاین به ډرا کړئ چې دا سیده راشي. را به شئ شیپ ته چې دی کلر به دا ورکئ او لږ به چې دی دا داسې لیفت سایډ ته او ټاپ ته داسې ویسئ. کنټرول ډي سره به د دې ډوپلیکیټ واخلئ. دا به روټیټ کړئ. روټیټ نه وروسته به دا راوړئ، کلیک به ورباندې وکړئ، دا به راوړئ دلته به یې کېږدئ داسې. دلته مو چې کېښود دا به سینډ ټو بیک ګورئ برابر شو. او را به شو د همدغې ټیکسټ باکس کنټرول ډي ډوپلیکیټ اخلمه، دا راوړو دلته کنټرول ای سره دا لیکل چې دی زه ختموم، دلته یې لیکم چې کلینیکل ریکارډ. دا به سایز به داسې کم کړو، دا به راوړو دلته به یې کېږدو. همدارنګه راځو دلته چې دی انزرټ ته پکچر راخلو. پکچر کې که فکر مو کړی په نسخه کې د دوا په ځای کې آر ایکس لیکلی وي، دا به هم چې رب ټیکس باندې کلیک وکړو، ان فرنټ آف ټیکس به راوړو او د دې نه به هم چې دی دا بیکګراوند ریموو کړو. مارک ایریا ټو کیپ باندې کلیک کوو، دا کمې ساحې چې ته غواړې پاتې شي هغې باندې کلیک وکړه به پاتې شي. همدارنګه مارک ایریا ټو ریموو باندې کلیک کړه، دغه ځای زه ختمول غواړم، کیپ چینجز کنټرول زیډ به کوو ځکه دا چې دی مارک ایریا ټو کیپ یې نه و اخیستی، داسې به یې کش کړې ورباندې. مارک ایریا ټو ریموو دغه لږې ساحې چې دا ختمول غواړو. اوس به کیپ چینجز کلیک کړئ، دا به چې دی دا سایز به یې لږ کم کړئ او دلته به یې کېږدئ رابه. اوس راځو لاندې چې دی د همدغه ټیکسټ باکس یو ډوپلیکیټ اخلو، کنټرول ډي سره مې ډوپلیکیټ واخیسته، لاندې راوړو، کنټرول ای سره سلیکټ کوو او دې کې چې دی لیکل کوو، دې کې لیکو ادرس، کنټرول آر سره رایټ سایډ ته وړو، سایز یې کموو، ادرس. ادرس مثال لیکي چې جلال آباد مخابراتو چوک طلایي پلازا، مثال لیکي چې دوهم منزل. دا دې ولیکه، دا به زه کنټرول ای سره سلیکټ کوم او را به شو دا فنټ سټایل چې دا به زه ورته تغییر کوم، پښتو که روډ به کوم او دا به راوړو دلته به یې کېږدو، دا فنټ هغه به هم ورته تغییر کوم کلر. او دې ځای نه چې دی یو آیکن راخلئ دلته ږدئ، مثال هغې کې تلیفون نمبر او د وټساپ نمبر بیا لیکئ. همدغه ټیکسټ باکس تاسې چې دی کنټرول ډي سره چې دی ډوپلیکیټ کوئ، کنټرول ډي سره مې ډوپلیکیټ کړ، دلته یې راوړئ ږدئ
فرضاً دې کې زه چې د تلیفون نمبر لیکم، مثال لیکم 0 دومره دومره دومره، دا تلیفون نمبر شو. دا به راواخلئ، دا به هم دلته کېږدئ او دې سره چې دی دلته تاسې آیکن اچوئ. فرضاً دا ځای دې ځای نه چې دی تاسې سره مثال زه راځم آیکن فرض کړئ دا د تلیفون آیکن شو، دا راخلو او دا به ان فرنټ آف ټیکس کو. دې ځای نه چې دا زه کرپ کوم، کرپ باندې کلیک کوم. مثال زه راځم دغه یو ځای ته مې راخلم او کرپ کلیک کوئ. فرض کړئ دا تاسو سره د تلیفون آیکن شو، تاسو خپل تلیفون او واتساپ آیکن راوړئ، دې کې ورسره ږدئ. نو دغه طریقې سره مونږ کولی شو چې څه وکړو، ډیزاین د نسخې برابر کړو. اوس که تاسو وګورئ پرنټ پریویو کې دا مونږ سره د ډیزاین څنګه شو، برابر شو. خو که چېرته دغه کلر تاسو سره د پیج کلر نه پرنټ کېږي، تاسو به چې دی اپشن ته راشئ او اپشن کې چې دی څه ته به راشئ، ډسپلی ته به راشئ. ډسپلی کې به پرنټ بیکګراوند کلر ان امیج دې باندې به کلیک وکړئ، اوکې به یې کوئ. اوس تاسو پرنټ پریویو کې وګورئ تاسو سره به چې دی څه کېږي، د پیج کلر به هم پرنټ کېږي. نو دا زمونږ د نن ورځې د نسخې ډیزاین کولو درس. هیله ده چې تاسو ورباندې پوه شوي یاستئ او دغه کومه طریقه چې ده دا مو یاده شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، خپل نظر چې دی کمنټ کړئ او د نورو ملګرو سره دغه ویډیو شیر کړئ.